له ترکمنستان څخه و پاکستان ته د ایل پی جي ګیس لومړۍ جوپه دلته تاسو وینئ چې په دغه ټینکرونو کې را رسېدلې ده، که څه هم 10 ټینکره لا اوس د چمن له کسټم څخه وتلي او تللي او دلته تر اوسه 12 ټینکره ولاړ دي. د چمن د چمبر اف کامرس صدر حاجي عمران کاکړ را سره ولاړ دي. له هغه څخه به د دغه ګیس په اړوند پوښتنه وکړو چې دغه ګیس چې له ترکمنستان څخه دلته پاکستان ته راځي و چمن خلکو ته یا دغه چې د پښتنو کومې سیمې دي و هغوی ته به کومه ګټه وکړي؟ آیا داسې د پنجاب په پېښور ته ځي او که دلته چې نږدې کومې سیمې دي و هغوی ته هم دغه ګیس رسیږي او ګټه ورته رسیږي؟ حاجي صاحب مننه چې وخت مو راکړ. د دغه ګیس اړوند که راته ووایاست له ترکمنستان څخه راځي تر کومه ځایه ځي؟ ډېره مننه مظهر صاحب. دا دی چې د ترکمنستان څخه د افغانستان په لاره راځي وایا چمن، نو د دې اولینه فایده د امپورټران چې کوم د دې په پاکستان کې امپورټرز دي، د دې سره ما خبره باقاعده سوې ده چې د دې اولینه فایده به زموږ د چمن کلاب الله او دې ضلعو ته به ورکوي او دا کول کړی دي چې اول مال به زموږ د دې خلکو ته ورکول کېږي په اسانه او په ارزانه قیمت باندې. دغه څه بعد و پنجاب سایډ ته فلحال د دې یو باوزر نه دی تللی، ټول زموږ په لوکل ایریا کې خالي کېږي، لکه یارو سلو، لکه پښین سلو، لکه چمن سلو، او ډیر ارزانه دي. در نورو ګیس دا ګیس فلحال ډیر ارزانه پرېوځي. په چمن کې داسې څه سیستم شته چې دغه ګیس هلته خالص او بیا خلکو ته ورکړل سي؟ د دې باقاعده ډیکنټینګ سټیشن شته په چمن کې او دغه د ماسټر پلان سره دی. دا باوزران چې افغاني راشي الته په پاکستاني باوزرانو کې باقاعده د کسټم سکواډ په د سپایانو په مخ کې خالص، بیا پاکستاني باوزران چې دي هغه د نور علاقو ته ځي او په د ډیکنټینګ سټیشن کې باقاعده د 80 ټنه پر خپل د سټوریج هم یشي دي که چیرې لوکل خلکو ته وقتاً فوقتاً ضرورت دی دغه سور کوي سي. څه فکر کوئ په چمن کې دا مهال ایل پی جي ګیس په 215 یا په 280 روپۍ چلیږي؟ که دغه ګیس را شروع سي 25% تاسو وایاست چې کم به وي په ریټ د ایران سره، څو روپۍ به کموالی په یوه کیلو ګیس کې راشي؟ اولینه خبره دا ده چې په دې کې حکومت پاکستان خپل نرخ باسي او چې څوک یې ډایرکټ سپلایر هغه به د حکومت پاکستان د نرخ کې بیا دې ته کم بینیفیټ یا فایده ورښولې در پی 2-3 په پراچويس پر کېجی باندې پر کیلو باندې دغه سدي په زیات قیمت نشي خرڅولای. سلام علیکم ورشاس جوړس خیرت زی اسمت الله د کندهار ولایت هرات اوسیدونکی یم. موږ د ګاز ټانکرانو ډریوران یو. موږ د ترغونډې را روان سو په افغانستان کې موږ ته د دروازې پر هیڅ مشکل نشته، نه مو څوک په عذابوي نه مو بل مشکل موږ ته جوړیږي. موږ تر دروازه راواړو دورې موږ ته په دروازه کې مشکل جوړیږي، موږ کار ژر نه کېږي، موږ مشکل نه حلیږي. کشتم ته چې راننوځو په کشتم کې موږ کارونه ژر نه خلاصېږي، موږ کار ژر نه کېږي. په دا دوړو په دا مټو کې موږ درولي وروره دا خطر لري. وروره دلته څه له کمه خلک راځي دا کشتم ته یو موټرسایکل دورې راته چیرته بل موټر راته چیرته وروره که دا ګاز سره خطر تړلی دی، نو موږ غواړو چې موږ ته یو زمینه برابره کړي، موږ ته یو سم ځای انتخاب کړي. دی سره ته ویلی سي دغه ګیس په دغه ډبو کې څوک د ترکمنستان د بندر څخه موږ رابارو د ترغونډۍ څخه وکې د لیې بیا بیرته خالي کوئ؟ دا د لیې په چمن کې په مشتر پلان کې بیا خالي کېږي. څه ویل غواړئ ستاسو د دغه ګیس په باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ موږ غواړو چې دغه ګیس چې دی ډېر خطرناک کار دی. هغه د افغانستان خلک چې دي که مثال موږ په ګمره کې په هر ځای کې چې درېیمو نه علاقیمو په ضمانت د شرکت سره یو ځای مثال یا پیسې یا دغه د درېدو دغه امکان نه لري چې موږ یو ځای ودرېږو. دلته تاسو څو شپې درېږئ؟ څو ورځې؟ دلته موږ تقریبا نن مو دا د څلورمه پنځمه ورځ ده چې موږ دلې ولاړ یو. ستونزې ډېرې لرو، لږ نه دي، ډېر غټ خطر لري. دا تیار به مې اټم دی چې دا یو ځای نه پټاو سي نیم چمن خرابوي. د چیش سره دا تاوان لري؟ د چیش د که موټرسایکل بغل ته چیر سي مثال د پلک د شاته سره هم دی مثال یو دغه کوي. نور داسې یو شی دی دا خواست راوغورځوي د کوچنیان دي یا داسې یو دغه دی. موږ ته باید چې داسې جلا مخصوص ځای راته دغسې برابر سي. دغه خلک چې د کوم خطر خبره کوي هغه خطر تاسو وینئ. دلته دغه موټران دي چې دومره په اوږده غټ لینو کې ولاړ دي. دا د چمن کشتم ته دا ټوله لار راغلې ده. البته د دې ترڅنګ دغه تاسو وینئ هغه د دروازه ده د چمن او سپین بولدک ترمنځ دروازه ده او د دروازې ته نږدې شاوخوا چې کوم د کشتم دا هغه اډه ده او په دغه رش و کش کې دغه موټران چې دلته اوس دا دي ولاړ دي دغه موټران به اوس ځي
او په دغه رش کش کې به وځي. په کار خو دا وله هغه موټران تاسو وینئ چې ډبل ډبل دا غټ غټ ولاړ دي، دا کشنې کشنې موټران یا رخچې یا داسې نور څه په ډېر تکلیف دلته تېرېږي. ځکه کسټم ته دغه ټوله مځکه د دې خوا څخه ورسېدو هغه تر بازاره پورې بیخي اواره مځکه ستا بیخي په اسانه توګه باندې دا کېدلی شي چې یو مازې یو معمولي روډ یو کوچنی روډ دلته ورته جوړ کړي او دلته بیا خلک پر دغه لار باندې مطلب د موټرانو لپاره یا د دغه رقم د ګیس موټرانو لپاره او یا دغسې د غټې د تجارتي موټرانو لپاره لار دوی جوړه کړي. دوی یې نه جوړوي. ولې نه جوړوي دا پوښتنه باید خلک وکړي او د ځایي چارواکو سره یا هغه کسان چې له دوی سره راشه درشه لري له هغوی سره باید پر دې اړه باندې مجلس وکړي چې ته ګوره دغه مځکه چې دا مخامخ زموږ ورشاته دا کومه مځکه ده ګورې دا ټوله خالي مځکه ده نه پر دې باندې هېڅ نشته. له بازار څخه چې راځې بیا هغه یوه لار راغلې ده حال تر دې چې دلته درې څلور لارې هم جوړېدلی شي که چېرې خدای مکړه لارې نه شي جوړې او په دغه ګڼه ګوڼه کې لکه دغه موټران چې تاسو وینئ په دغه ګڼه ګوڼه کې چیرې دغه نه شي کړه برابر نو خدای مکه سبا به خطر پیښ نه شي. څو ځله په دغه ځایانو کې رخچې چپه سوي دي، زنانې ماشومان ناروغان سپین ږیري ژوبل سوي دي کوم د چمنو سپین بولدک ترمنځ پر دروازه چې خلک تګ راتګ کوي د دغه کسان. نو پکار ده چې ځایي چارواکي په دې اړوند ګام واخلي او اسانیانې جوړې کړي ځکه دلته څومره ټیکس یا څومره پیسې چې د میاشتې یا له ورځې د پاکستان و خزانې ته ځي هغه بیخي تر اوس در عقل وتلي یعنې مطلب ډېرې زیاتې پیسې وتلي او د دې تر څنګ چې بیا کومې پیسې دلته د افسرانو جیبو ته ځي هغه خو یې تر دې لا ډېرې زیاتې. حکومت لره په کار دی چې د دغه مخصوصه رنګ لرونکي موټرونه چې له بهر څخه راځي او په دغه رنګ نور موټرونه یا دغسې ډبې په دې علاقه او وطن کې نورې نشته. په کار ده چې د دوی لپاره د دوی د کاغذي کاروایي لپاره او د اسانتیا لپاره په ماسټر پلان کې د کسټم څو تنه ولګوي او هلته د دوی کاغذي کاروایي وکړي. له دې سره به دا دوې ګټې وسي چې یو به هلته ځای زیات پراخ دی په کسټم کې ځای نشته او بل به کوم خطر چې خدای مکړه له دوی سره تړلی دی هغه خطر به ډېر کم شي. په چمن کې دا مهال ګیس لا که څه هم راشروع سوی دی چې دلته چمن ته راسي خو د چمن تر خلکو لا نه دی رسېدلی او ممکن د حاجي عمران کاکړ په وینا په ورځ دوی کې دغه ګیس د چمن تر خلکو پورې هم ورسېږي.